نیکولای ګومان مې کاوه چې لیدو ته به مې رانشي چې کله ګڼه ورځ ځنډېدلې وی بیا تللم. ځان ته دې پام کوه. کیدای شي نور ونه شي کولی پلار دې وویني، که نه نو بیا پرېکړه ستا پلار. څه کوې؟ څه مې کړي وای ویښه نه شوې زه مجبوره شوم. ته څنګه داسې یو کار کولی شي؟ دا څنګه جرأت دی؟ زه به هر څه سلطان ته ووایم. که رښتیا ووایم زه هم د همدې لپاره راغلی وم. زموږ سلطان تاسو خپل حضور ته غوښتي یاستئ. زر دې ځان چمتو که ښکلې. هرومرو به چمتووالی ونیسم. یو ځل زه دې سلطان مخ ته لاړه شم بیا زه پوهېږم چې څه ورته ووایم. موسی ټولې کابینې او وزیران ته لیک ولېږه. د هر څه مسؤلیت ستا په غاړه دی. په سترګو زما سلطانه. ووایه ظاهره. زما سلطانه کومه مېرمن چې تاسو راغوښتې وه هغه راغله. هغه دننه راولېږه. په ارامه مېرمنې او سر دې هم ټیټ ونیسه. په خیر راغلی. هیڅ په خیر نه یم راغلی سلطانه. له کله چې دلته راغلی یم د ارامتیا په تمه یم. نه یې ماته سمه کوټه راکړه او نه یې هم یو سمه توشکه. تر ساره مې هیڅ خوب نه دی کړی. پوهېږې زه څنګه راویښه سومه؟ د اوبو له ډکې کوزې سره. همدا چې زما وړاندیز یې ومنه او دلته راغلی خوشحاله شو. که دا ځای خپل کور او هغه څوک چې دلته ژوند کوي د خپلې کورنۍ غړي ومني. ودې ویل کورنۍ؟ یعنې چې تاسو زما خبرې ونه اورېدې او مې ویل چې سارې زه د اوبو په شیندلو راویښه کړم. اوبو سره؟ هو. ستا خبرې مې واورېدلې. داسې ښکاري چې تا د دې ځای لومړی قانون په بریالیتوب ترسره کړ. لږ څه سخت و. مېرمن ګوهر اړتیا نه وه چې تا په ښوونکي باندې دومره فشار راوستی وی. وګورئ لږ پاتې چې وژاړي. زه نه ژاړم خو ګمان مې نه کېدی چې له مانه داسې ښه راغلاست وشي. که ته د موضوعات مخکې نشې بیولی بیا نه پوهېږم چې زما ماشومان به څنګه تربیه کړي. هغه مېرمن چې ما په کښتۍ کې لیدلې وه دومره زړوره وه چې کولی شو یو امپراتور سره مخامخ شي. اندېښنه مه کوئ. ستاسو د ماشومانو په اړه زه په خپل ځان پوره باور لرم او دا چې زه به د ماڼۍ خلکو سره مدد سم. زما سلطانه فکر کوم چې موږ ته سم معلومات نه دي راکړل شوي. زما هدف د استاد جګر خوني نه اوس خو پوهه شوې. ته اوس مېرمن ښوونکې بوځه او تر ټولو یوه ښکلې کوټه ورته ورکه. سمه ده؟ امر مو په ځای کېږي زما سلطانه. ورته یوه کنیزه او هم کارم ورکه. اوس هر څه سم شو که نه؟ اوس نو وخانده. ما تل دا هڅه کړې چې زما میلمانه دلته ارامه اوسه اوسي. اوس خپلې کوټې ته لاړه شه او ارام وکړه. وروسته له غرمې زه راځم او تا خپلو ماشومانو ته ورپېژنم. کولی شي لاړه شي. مننه زما سلطانه. راځه اسما موږ ستا په تمه وو. زما غلی. په خیر راغلی ښاغلی خالده. وبخئ چې ما لږ ځنډ وکړ. کښېنئ زما غلی. اسما لاس دې په وینو باندې دی. کومه خبره شوې ده؟ نه کومه مهمه خبره نه ده مورجانې. څه نوې خبرې دي ښاغلی خالده؟ راته ووایه په ماڼۍ کې څه خبرې دي؟ ورور مې محمود خان څنګه دی؟ راته ووایه. سلطان ښه دی زما غلی. خو سلطان له پنځمې ستنې سره ځینې ستونزې لري.
لکه د کاکا زوی په څېرې غواړي چې د 15 ستنې جزا کمه کړي او د 15 ستنې غړو د جزا ورکولو په اړه ډېر جدي دي. دلیل یې څه دی؟ د دې لپاره چې له خلکو نه بړې اخلي. په دې سره سلطان ټولو ته وښودله چې له بړې اخیستنې سره سخت مخالف دی او یو حکم یې هم په دې اړه صادر کړی دی. پنځم ستون په دې اړه څه نظر لري؟ هغوی هم ستاسو په څېر له دې موضوع سره مخالف دي. زه ښاغلی فتح په مشکل سره اداره کوم. هغه او خلک یې زما د اشارې په تمه دي چې سرکشي وکړي. ډېر ښه. هغه زما زوی وژلی دی. د هغه نه هرومرو انتقام اخلم. زه دا کار نورو ته نه پرېږدم. مور جانې ته اندېښنه مه کوه. هغه وخت چې د کلونو نه په تمه وره رسېدلی ښاغلی خالده، زما د ورور مصطفی په حق کې کوم کار چې کړی سزا یې باید هرومرو وویني. ډېر ژر به محمود خان له هغه تخت نه راښکته شي. ای خدایا، ای پری دلته راشه. اهلنو. بهر مرغان او دا په زړه پورې غږ. ډېر ښه. که دا منظره مو خوښه شوې وي یا مرغان مو په زړه وي نو باید تاسو له دې حالت نه راضي اوسئ. میرمن ښوونکي، میرمنې، هیله لرم چې ستاسو زړه مې خوشحاله کړی وي. په اجازه مو زه ځم چې کار لرم. ما خو ستاسو مخه نه دی نیولې، ته تللی شي. دروازه هلته ده. او هو که کوم څه مې په کارو بیا تاسو ته غږ کوم. بې عقلې استادې لږه هوښیاره شه، که نه نو ژوند به درته نارامه کړم. آفرین، له لومړۍ ورځې دغه خپله دښمنه کړه. ودې کولی شول چې د ښاغلې ګوهر اعصاب خراب کړي. لومړی هغې شروع وکړه. یو څو ورځې نور هم صبر وکړه، بیا به وګورې چې څنګه به ماته احترام کوي. ښه، نو نن به له ماشومانو سره وپېژنې. خوشحاله نه یې؟ نه، له ماشومانو سره مې له وخته پېژندلې دي.